زما خاوند چې کله زموږ ترمنځ جنجال راشي او هغه جنجال ډېر غټ شي د طلاق مسله یادوي. په دې ما ډېره ځوروي او زه بیخي زما زړه نه غواړي چې بیا بېرته هغه سر په بالښته ورسره کېږدم، ولو چې دا کار یې طرفه کړی وي. زه ډېره ځورېږم. ورجانې الله جل وعلا دې تاسو ته د خوشحالي ژوند درکړي، تاسو ته او نورو خویندو ته. ګوري خویندو، ګوري میندو، ګوري ځوانانو، ګوري خاوندانو، تاسې پوهیږي شیطان ملعون د خاوند او د بیبي ترمنځ نهایت کوشش همدا کوي چې د دې تعلق ور خراب کړي او منځ د طلاق مسأله راسي. نهایت کوشش همدا کوي. خورجانې تا ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هر یوه ښځه چې مړه سي او خاوند له دې نه راضي دخلت الجنة، رب العالمین جل وعلا به یې جنت ته داخله کړي. یوه خبره اوس وګوري، بې شرفه انسان به خپله ښځه ځوروي، عزتمن انسان به خپله ښځه عزتمنه کوي. دا یاد اوس دا کتابي خبره ده، دا داسې خبره هم نه ده، هسې خبره ده چې څوک خانداني عزتمن سړی وي هغه به خپله ښځه عزتمنه کوي، او څوک چې خانداني سپک و بې عزته سړی وي هغه به خپله ښځه بې عزته کوي، سپکوي به یې بې ځایه ځای. اوس وګوري الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې خاوندان ورته وایي، بیبیان ورته وایي. الله قرآن کې وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خاوند د ښځې جامه ده او ښځه د خاوند جامه ده. خورجانې دې تا دې په الله قسم د خپله جامه سوځوي؟ نه هېڅکله نه. دا خپله جامه ورته غورځوي؟ نه. دا خپله جامه توروي؟ نه مولوي صاحب. خاوند د تا ته وایم د خپل سپینه جامه چې د اغوستلې دا سوځوي؟ څومره خیال دې د خپل لباس ساتي، څومره خیال دې د خپل جامې ساتي چې داغ دې په سپینه جامه ونه لګېږي، ونه سوځېږي، تباه نه سي. همدغسې خیال به خاوند د ښځې ساتي او ښځه به د خاوند ساتي. دا قرآني خبره ده. ګورئ کله وخت کې چې په کور کې یوه مسئله راځي، هر کور کې دا مسئله راځي، قربانه کوم وسم ټولو ورونو خویندو ته وایم والله که په دنیا کې داسې کور راوښیه چې په هغه کې دې یا تر سپنګې نه سره کشوي یا دې تر غوږ نه سره کشوي. دا مسئله په هر کور کې ده، په هر کور کې راځي. خو بهترینه ښځه هغه ده چې کله یې خاوند په غوسه کې وي دا خوله پټه ونیسي. بهترین خاوند هغه ده چې ښځه یې په غوسه کې وي او دی خوله پټه ونیسي. مولوي صاحب کله چې داسې خبره وکړي زه هېڅ د تګ ځای نه لرم او دا دلته فامیل هم لري، یوازې زه دلته بېکاسه یم. نو زه کله غواړم چې بیخي د دې کور نه ورنه وځم، یو ځای کې اوسم چې دی بېرته په د خپله خبره پښیمانه شي او بېرته افسوس وخوري. خو نه خورجانې دا د حل لاره نه ده، دا د حل لاره نه ده. خورجانې تاسو له حکمت نه کار واخلئ. ډېره زیاته بخښنه غواړم مولوي صاحب، زه به ښکته شم د تاسو خبرو ته به سم غوږ ونیسم، خپل ځواب به اجازه واخلم. تاسو ګوري خویندو، ټولو تاسو ته وایم څومره چې خویندې تاسو له حکمتونو نه کار واخلئ، لیکن له ضد نه کار مه اخلئ. تاسې پوهیږئ کله چې د خاوند او د بیبي په منځ کې یوه خبره راغله په دې ځای کې شیطان مداخله کوي. د شیطان کار همدا ده. زه به یوه واقعه درته بیان کړم، دا ټول خاوندان دې په خلاصو غوږونو واورئ. شیطان خپل بچي لري. شیطان څه شی لري؟ بچي لري. بچي لري. وړوکي بچي لري. وړوکي بچي. دغو ته وظیفه ورکړې وي، هر یو ته وظیفه ورکړې. عبدالرشید جنګ پسې لاړ شه دا کار پې وکړه، په پلاني پسې لاړ شه دا کار پې وکړه، په شفیع الله مومن پسې لاړ شه دا کار ورباندې وکړه، په افغان صاحب پسې لاړ شه دا کار ورباندې وکړه، عمر جان پسې لاړ شه دا کار ورباندې وکړه، تمیم صاحب پسې لاړ شه دا کار. هر یو ته یې خپله وظیفه مقرره کړې. ښه نو دا ټول په دې وظیفو پسې ولېږي. خو د ده په دې اولادونو کې یو ګډ بچی وي، د ده ګډ شیطان وي، ګډ منحوس بې شکله که دا د بړچنار روافظ دغسې یو شی. څه شی مې وویل؟ دغسې لکه د بړچنار روافظ ګوډ وي، په نالت ککړې وي. دې ته وایي تاسې څه کوې؟ هغه وکړه، زه په خیر. نو بیا دا شیطان ملعون چې کله ورځ پای ته رسېږي دا خپل تخت د اوبو په سر باندې ایښی وي، دا واړه شیطانان ټول ورته راځي دوی ته خبرې کوي. تا څه وکړل؟ په دې مې قتل وکړل. تا چندانې کار دې نه ده کړی. تا څه وکړل؟ په دې مې زنا وکړل. چندانې کار دې نه ده کړی. تا څه وکړل؟ په دې مې غیبت وکړل. چندانې کار دې نه ده کړی. تا څه وکړل؟ په دې مې پلانه یې ګناه وکړه، پلانه یې ګناه، چندانې کار مو وی نه ده کړی. نو په دې وخت کې به دا ګډ شیطان، دا ګډ ابو مواد دا به راښویېږي ورته، دا به راسي. تا څه وکړل؟ وایي ما یو کار وکړل
د خاوند او د بیبي په منځ کې مې تعلق ور خراب کړل تر طلاقه پورې مې ورسول. دغه شیطان ابو مواد به وایي دغه خپل ابلیس دا لوی شیطان به وایي راواخلي په څنګ کې به ورسره کېنوي او خلقو ته به وایي چې تر ټولو بهترین کار چې کړی ده دغه کړی ده او لویه جایزه به ورکړي بغل کې به سم عزت او وقار به یې وکړي تر دې نورو شیطانه. خویندو تاسې ته وایم شیطانان په همدغه دپاره مقرر دي چې د تاسو ولې که د تاسو په منځ کې مسأله خرابه سي طلاق د مسأله ورسیږي کېدای شي داسې وخت راسي چې طلاق مسأله منځ ته راسي لږه بعد هم بیا خلک سره ناست بیا که اولادونه راځي بې نکاح راځي بیا که نور ژوند وځي ټوله شپه ورځې په ګناهونو کې تېرېږي. نو خویندو تاسې ته وایم کله چې خاوند درغلل په قهر خدای دې وکړي چې 50 بې ځایه خبرې درته وکړي پټه خوله ونیسه پټه خوله. که دا خاوند مو د سړي زوی او یا سړی و هغسې هلته له ځانه سره کیني خپله به ځان ملامت کړي ولې مې داسې وکړل. پوه نه سوس په دې خبره. د دې تر څنګ که مو کله خاوند ښځه درته غوسه وه هغه ځای ورته بدل که بل ځای ته لاړ سه. زنانه ډېره مهربانه ده دومره مهربانه طائفه ده زنانه په خدای مې دې قسم وي چې 50 زره وارې دې په خاوند باندې د دې غیرت و مهرباني زیاته ده. هغه که کله یوه تیزه خبره درته وکړي بیرته درځي ډوډۍ ته دې ضرورت ده خوراک ته دې ضرورت ده ته په هغه وخت کې غوسه مه ور بدرګه کوه چې هغه یوه خبره درته کوي ته بله ورته کوي ته بله دا قصه خو جنجال ته ځي تکلیفونو ته ځي پریشانیانو ته ځي. کله چې خاوند درغل په قهر اوبه ورته راواخلي که په دې پوه شولې چې خبره ورسره نسم کولی طبیعت یې خراب ده بغلته څه ځیني بغلته څه دوه درې خبرې دې تیزې وکړي پروا نه کوي چې کله ښه غوسه یې ارامه شوله ورته راسه وای دې ما دې زړه سره ولې غوسه وي جنجال ختم کړي له کوره مو جنت جوړ کړي خورجانې مورجانې او خاوندانو ټوپسکیانو تاسو ته مو وایم ای ټوپسانو د باندې لکه ګیدړ داسې ګرځي راګرځي کور ته چې راسې بیا خپلې بیبي ته ښه بریتونه تاووي بیا دلته له ځان نه دي شاه شجاع جوړ کړي وي دلته بیا راسې بیا وروره یو دیوال له بل دیوال سره وهي پیاله له بل پیالې سره وهي ترموز له بل ترمازه سره وهي نه روایت کې راځي وای عزتمن انسان به خپله بیبي عزتمنه کوي او لین انسان به خپله ښځه توهین کوي او تحقیر کوي به هغه دې جامه ده یوه خبره یې وزغمه تی وزغمه هغه دې وزغمي بل ځای ته بل چاته موقع مه ورکوئ چې تاسې په ژوند کې کار در یوه خبره دا یاد وساتئ ټولو پلارانو میندو هر چاته وایم موږ دا پښتانه نه دي په دې پښتنو کې خو به خبرې نه کوي ځکه پښتانه له قرآن نه مخکې په پښتو ایمان راوړی ده له اسلام نه مخکې په رواج ایمان راوړی ده په ده کې به ډېر نه غږېږي بیا یې طبیعت خرابېږي. وآتو کل ذي حق حقه کله چې د هر چاته خپل حق په خپل ځای کې ورکړل نور مشکل کورنۍ ته نه راځي. د پلار حق دې په خپل ځای کې ورکړه د ښځې حق دې په پلار مه خوره مور ته د حق په خپل ځای کې ورکړه د مور حق دې په ښځه مه خوره د ښځې حق دې په مور مه خوره د بچو حق دې په مور و پلار مه خوره د مور و پلار حق دې په ښځو په بچو باندې مه خوره. هر چاته په خپله اندازه حق ورکړه د پلار او د مور مخالفې خبرې دې د ښځې په مقابل کې مه اوره د ښځې مخالفې خبرې دې د مور و پلار په بدل کې مه اوره. کله چې د ښځې ته یو چوکاټ جوړ کړل چې ښځې د کور ژوند او زندګي دې کوه د باندې د ما په ژوند او زندګي کې کار مه رالره او د باندې خبرې د ما تر غوږونو پورې مه رارسوه. خاونده د باندې چې د کوم کار وکړل ښځې ته دې مه رارسوه د دروازې د باندې خبرې د کور ته مه راوړه او د کور د باندې خبرې د باندې مه وړه د کور دننه خبرې د باندې مه وړه. دا د کور ژوند وپېژنئ قربانه که موسم ولې زړه سرونو ټولو مسلمانانو ته وایم ژوند کورونه په خپله جوړ کړئ زندګي په خپله جوړه کړئ. مور او پلاره ته په دې انګور باندې دا حق نه لرې چې په زوی دې وده به یې زوی ته دا حق نه لرې چې د مور پلار خبرې د ښځې په مقابل کې واورې او له ښځې سره د مخالفت وکړې نه خیر دا ژوند ډېر اسانه کېږي په خدای قسم موږ سخت کړی ده موږ په تکلیف کړي دي ځانونه موږ پریشانه کړي دي ځانونه موږ د هر چا حق نه ده پېژندلی موږ خو چې کور ته ښځه راوړو د یوې مزدورې او د غلامې د نوکرې په سترګه ورته ګورو رب درته وایي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها په میراث باندې به ښځه نه اخلي لکه څنګه چې ته عزتمن یې داسې الله جل وعلا عزت ښځې ته ورکړی وعاشروهن بالمعروف رب العالمین وایي د نیکي ژوند ورسره کول خپلې بیبي سره دې په کور کې هغه انسان ده هغې قدر ورکړی ده. ګورې زه یوه بله خبره درته وکړم ای خاوندانو خبرې ډېرې دي دا خو د موږ ژوندونه خراب دي
یا الله بندګانو تاسو هم داسې چل کوئ کله چې یو څوک ډېر مریض وي له سره تر پایه مریض وي ډاکټر ته ورسي ډاکټر صاحب سر مې خوږېږي سترګې مې خوږېږي پزه مې خوږېږي خوله مې خوږېږي غاښونه مې خوږېږي لاسونه مې خوږېږي جسم مې هغه ډاکټر دونه کیس دوا ورکړي وایي ځکه یوې ته تاثیر در باندې وکړه لوبې کړي که نه یو خو به لازمي در باندې ولګېږي نه بالکل دماغ مو همداسې ټول ژوند خراب ده زندګي مو خراب اوس ګوري خاوندانو تاسو ته زه چې اوس مزدور سمه په یو کمپنۍ او شرکت کې زه به دا کار په امانتداري کوم د یو کال دپاره د یوې میاشتې دپاره او که به په خیانت کوم امانتداري به کوي کاري صاحب ولې ولې چې په بدل کې نفقه مغه معاش درکوي درته نه په دې کې به ته خیانت ولې کوې ځکه بیا خو له تا نه حساب غواړي نه بالکل حساب ورکوي د کار حساب به دې ورکوي د مزدوري حساب به دې ورکوي چې بې اعتماده نه سي او بې باوره نه سي او دا کار کې ښه اخلاص او صداقت په دې خاطر کې چې بیا د میاشتې په پای کې د کال په پای کې له ماره دا کمپنۍ حساب غواړي چې کوم کار رانه خراب شوی نه وي بالکل څومره دا ځوانان دا مزدور کاره خلک ګوري موږ تاسو ټول مزدوران څومره احتیاط کوي که نه کوي بالکل کوي او بالکل احتیاط کوو قاری صاحب نو چې د یوې کمپنۍ دونه خیال ساتي له حساب نه یې ډارېږي د حساب خیال یې ساتي نو یوه ښځه چې له تا سره 140 کاله تېروي د دې حساب به الله له تا سره نه کوي بالکل کې صحیح قاری صاحب یوه زنانه له تا سره 40 کاله تېروي 40 کاله 10 کاله شپه ورځ د تا هر د دې ثانیې حساب به په الله قسم له تا سره رب العالمین کوي د ثانیې حساب دقیقه هم پرېږده ساعت هم پرېږده ورځ هم پرېږده میاشت هم پرېږده کال هم پرېږده د ثانیې حساب به رب العالمین جل وعلا در سره کوي د دقیقې حساب به رب العالمین در سره کوي د ساعت حساب به رب العالمین در سره کوي د ورځې حساب به رب العالمین در سره کوي د میاشتې حساب به الله در سره کوي د عمر حساب به رب العالمین در سره کوي دا یاد وساتئ خاوند تا ته هم وایم او بیبي تا ته هم وایم د دواړو حساب تا د خاوند سره څه کړي خاوند تا د بیبي سره څه کړي مه کوئ داسې د الله خاطر وکړئ ژوندونه مو خپل جوړ کړئ زندګي مو خپل جوړه کړئ دا بعضې خویندو ته وایم تاسو هم ډېر مشکلات لرئ خاوندانو ته وایم تاسو هم ډېر زه فامیل سره مرسته کوم مالې دا خو به ما دپاره ګناه نه وي چې زه د خاوند نه پټه مرسته کوم د خپل فامیل سره وګورئ نورجانې دا که چیرې د تا خپلې پیسې وي خدای دې وکړي چې ټولې ترې قربان کړي ښه که د خاوند پیسې وي بیا یوه روپۍ هم حق نه لري درته حرام دی د خاوند په مال کې به تصرف د غله بې اجازته نه کوې نه د ته د خپلې پیسې دي خپل په لاس باندې راغلی مال دی ده نو په دې کې له مور سره له کور له خاندان له هر چا سره د مرسته او کومک کولی شي پاتې سو خاوند دی د خاوند یوه حلاله د هغه بې اجازته مصرف کول بیبي ته دا ناروا او حرام ده او یو مسئله ده که چیرې خاوند په خپلو بچو مصرف نه کوي یا په خپله بیبي مصرف نه کوي سم جیبونه یې وهئ بیا په خپلو بچو په ځان یې مصرفوئ خو داسې هم نه یي چې غر کې کړی د تاسې خو هم بیا هغه وهنه ماته معلومه ده غر کوي بیا که چیرې خاوند په خپلو بچو مصرف نه کوي په خپله بیبي مصرف نه کوي نو بیا موږ په افغانستان کې یو ځای د پخ کنده ورته وایي دا بیا په غلو کې ډېره مشهوره ده دا مسافر چې ورسي بیا یې جیب ځینې وهلی وي یا دغه د پېښور کې هغه یو قسم بسونه دي په دې کوټو پېښور کې جیبونه له سړي نه وهي همدغسې جیبونه وهئ که یې په خپلو بچو په تاسې مصرف نه کول اما له کور نه بهر بل ځای ته بیا درته جایز و حلال نه ده چې د ده پیسې په بل چا مصرف کړي ښه